خپې مې وهي نر نه دی نر خو په ښکاره راځي خپې مې وهي نر نه دی نر خو په ښکاره راځي خپې مې وهي نر نه دی نر خو په ښکاره راځي په ښکار راځي تندي یې تور شو په سجدو خو ورځ یې سمه نه شوه تندي یې تور شو په سجدو خو ورځ یې سمه نه شوه په سجدو خو ورځ یې سمه نه شوه دا څه کسان الله په خپل منافقت نیولي ډېر ښه دی یاره اوس پېمانتیا سوي او څه د ملامت معنا څڼې دې نه شو کوي اوس زما د قبر وړاندې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه یاره زما تصویر ښکاره چې چاته نه کړي دا زما تصویر ښکاره چې چاته نه کړي دا ساته چېرته سنبال خبرې کېږي ډېر ښه دا بیا ووایه هغه ته ووایې چې ګرم یو ملامت منو هغه ته ووایې چې ګرم یو ملامت منو هغه ته ووایې چې نور ناروا نه کوي ډېر ښه دی او ویل یې د عطر وس مې نشته خو بس دا قبول کا د خپل وجود د خولو چای پیار ته تحفه پرېښوده ډېر ښه یاره سړی خو ماشاءالله کماله ډک دی مخې ته بیا مې نن هغه مقدسه کېده ورته مې وژړل چې څومره مې د وسه کېده مخې ته بیا مې نن هغه مقدسه کېده ورته مې وژړل چې څومره مې د وسه کېده ریباره لاړ شه حاله خوالې راله زر راوړه په لار روانه و ریباره پسه کېده دغه سړی به نن ډاکو نه و مجرم به نه و که یې ډوډۍ د بچو 2 وخته د بسه کېده مزې چرچې به پې د وخت حکمرانانو کولې خو اصولي به زما د خوار ولسه کېده منم چې څه ناسه زیاتې د مین برخې بیخو خو د حیران سره ناجایزه یو په لسه کېده سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نازه خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده راغلی یم پړانګ ته او څه وخت وړاندې هم په دې ځای کې موږ یو ناستې را جوړ کړی وو او د اسماعیل حیران رور نه مو ډېره زړه پورې خپرونه را جوړه کړې وه خو له بده مرغه هغه کیمرا او هغې مایک د یو بل سره هغه قصه نه و برابر شوې نو ویډیو ریکارډ شوی و خو اواز پې نه و زه ډېر زړه ماتې د دې ځای نه لاړلم خو په دې سوچ او په دې فکر بیا راغلم ما وی چې یو وارې بیا د اسماعیل حیران نه هغه شعرونه هم ریکارډ کړم او ورسره یو ناستې هم را جوړ کړم نو یو وارې بیا د هغوی سره په دغې پړانګار کې د خوړ په دغې غاړه باندې مو ناستې را جوړ کړی دی دلته څه نور ملګري په دغې لاره باندې تېرېدله دلته لوبې لتله هغوی ولیدو د هغوی سره یې د کاته وشو خوشحاله دی وي آباد دی وي وایي چې ستاسو خپرونې ګورو نو زه خوشحاله یم چې په پړانګار کې هم زموږ خپرونې ملګري ګوري او موږ له مینه او موږ له داد راکوي نو راځئ اسماعیل حیران په شریکه باندې اورو د هغه د شعرونو نه خوندونه به په شریکه باندې اخلو اسماعیل حیران السلامونه وعلیکم السلام او نیاز تکلاله تاسو هم ډېره مهرباني چې دومره ستړی مو کړه د هغې ځای نه او راغلی او نو مننه مو کوو جي ډېره زیاته مننه حیرانه ستا هغه شعرونه خو مونږ په مشاعرو کې هم اورېدلي وو او زما خیال دی یا دا ځای دی یا پورې غاړه ځای دی زما خیال دی چې دا ځای مونږ یو ناستې را جوړ کړی وو دلته هغه ویډیو ریکارډ شوی خو ستا د وړاندې و هغه غږ پې نه و بیا اذانونه د ماښام شروع شو نو زمونږ وصال مازدیګر بیا ماښام ته نو بیا هغه قصه ټوله راټولېدله نو نن د وخته راغلی یم د مازدیګر بانګونه هم لا بس شروع کېږي او کېږي به که نه نو کو شعرونه راته ووایې چې نو ډېر زیات به زه هم خوشحاله شم او دې ملګري به هم خوشحاله شي او خوند به دې په شریکه باندې واخلو صحیح ده جي شعرونه به ووایم ته چې نو چې نه صبرېږي په رښتیا که خپل عادت نیولي چې نه صبرېږي په رښتیا که خپل عادت نیولي زړګي او ذهن مې مفلوج شان کیفیت نیولي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی او زه ډېر لیواله شوم کونه ګړۍ خرابه شوله زه ډېر لیواله شوم کونه ګړۍ خرابه شوله ته په اته راځې او ګړۍ ستنې په ست نیولي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دا بیا ته ووایه زه ډېر لیواله شوم کونه ګړۍ خرابه زه ډېر لیواله شوم که نه ګړۍ خرابه شوله ګړۍ خرابه شوله
ته په اته راځې ګړی ستنې په ست نیولي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی او تندي یې تور شو په سجدو خو ورځ یې سمه نه شوه تندي یې تور تندي شو یې په تور سجدو شو. خو ورځ یې سمه نه په شوه سجدو خو ورځ یې سمه نه شوه دا څه کسان الله په خپل منافقت نیولي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دا بیا ووایه یاره تندي یې تور شو په سجدو خو ورځ یې سمه نه شوه دا څه کسان الله په خپل منافقت نیولي ډېر ښه دی یار او زړه کې یې زه یم ښه پوهېږم خو د بده مرغه په زړه کې یې زه یم ښه پوهېږم خو د بده مرغه خو د بده مرغه هسې یې شونډې په اظهار د محبت نیولي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی او نور به ته څه شعرونه ویمه چې پاتې کېدی نه شومه چپ د دومره جبر وړاندې انا مې نه تسلیمېده د یار د کبر وړاندې او اوس پیمانتیا سوي او څه د ملامتې معنی اوس پیمانتیا سوي او څه د ملامتې معنی څڼې دې نشو کوي اوس زما د قبر وړاندې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر دی یار اوس مهرباني اوس پیمانتیا سوي او څه د ملامتې معنی څڼې دې نشو کوي اوس زما د قبر وړاندې او تا نه توندی د ژوند ډېرې مزې وتروړلې زه خو خالي لاسونه ناست یم د خپل صبر وړاندې ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی یار مهرباني جي او نور به ته څه شعرونه ویمه چې ستا د حسن او جمال خبرې کېږي ګوره څومره د کمال خبرې کېږي او دا زما تصویر ښکاره چې چاته نه کي دا زما تصویر ښکاره چې چاته نه کي دا ساته چرته سنبال خبرې ډېر ښه دا بیا وایه دا زما تصویر ښکاره چې چرته نه کي چاته نه کي دا ساته چرته سنبال خبرې کېږي نه زما په حال خبرې د کېدو دي نه لالي ستا په حال ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی مهرباني نو زما په حال خبرې د کېدو دي نه لالي ستا په حال خبرې کېږي او رابطه مو د هوا په چپو کېږي په میسج کله په کال خبرې کېږي او مهرباني او د وفا د 2.5 منټو قصه ده قصه ده خو په قبر د یو کال خبرې کېږي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه مهرباني د وفا د 2.5 منټو قصه ده خو په قبر دی یو کال خبرې کېږي او چې شیخي کور کې جرنده کم که څه وکم بیا خیرانه د سورتال خبرې کېږي ډېر ښه دی او نور شعرونه به ته ویمه چې حسن پرستو چې لمبه ادا نه کوي حسن پرستو چې لمبه ادا نه کوي دغه به مرګ نه کوي دا به د زړه غلا نه کوي او هغه ته ووایې چې ګرم یو ملامت منو هغه ته ووایې چې ګرم یو ملامت منو هغه ته ووایې چې نور ناروا نه کوي ډېر ما ته معلوم دی چې په کوم مسلک ته هغه سړی ما ته معلوم دی چې په کوم مسلک ته هغه سړی هسې ریا د زمانې ته د وفا نه کوي او چې جانان نه ساتي رنګین مازیګري نه ساتي چې جانان نه ساتي رنګین مازیګري نه ساتي خزانو سبا کوي یا شیخه چې دا نه کوي چې جانان نه ساتي رنګین مازیګري نه ساتي خزانو سبا کوي یا شیخه چې دا نه کوي او
مخته ده چې خیرانه اوس هغه کوسې د ژوندون شاړې پرتې خیرانه اوس راته د ور په چوک کې تا نه کوي ډېر ښه دی ډېر دوړه مې هم د تهمت ستا په لمن نه پرېښوده بس دغه وجه وه چې ما ستاسو کوسه پرېښوده او منم چې روغ بشم او لږ نه چې بیخي به روغ شم منم چې روغ بشم او لږ نه چې بیخي به روغ شم ځکه ستا یاد پرېښوده ما که شوګیره پرېښوده ډېر ښه دی یاره ما که ستا یاد پرېښوده ما که شوګیره منم چې روغ بشم او لږ نه چې بیخي به روغ شم ما که ستا یاد پرېښوده ما که ځکه ستا یاد پرېښوده ما که شوګیره پرېښوده او ویل یې د عطر وس مې نشته خو بس دا قبول که د خپل وجود د خولو چای پیار ته تحفه پرېښوده ډېر ښه یاره دا بیا ووایه ویل یې د عطر وس مې نشته خو بس دا قبول که د خپل وجود د خولو چا یار ته تحفه پرېښوده یار ډېر ښه او بوتان د حسن دی ساتي اوس پر رام پنډتې بوتان د حسن دی ساته اوس پر رام پنډتې یو لیونی و هغه خو هم ورته سجده پرېښوده او مهرباني او د افسانې په اخري عبارت څوک پوه نه شو خیران هغه یې پرېښود خیران هغه پرېښوده ډېر ښه دی یار دلیلونو پتو ښار کې مسلمانه مینه څومره کافره شوله څومره بې ایمانه مینه او هغوی دننه په ګوګل باندې تور زړونه لرل چې په ظاهره سسېده یې د زوبانه مینه ډېر ښه دی یار او د تندي کرښې د نصیب لیک بدل کړی چا دی د زلیخې غېږې زیزې د کینانه مینه او د ټول کور زړونه ساتي ټول د کور کارونه کوي هغه زما ملکه هغه زما خانه مینه ډېر ښه دی او د خېټې غم یې مې ویستلی د جانان د غمه هغې ته ووایې چې نه غواړي زما نه مینه او حسن پرست خو ټول خیرانو د جانان حسن ته خو د خیران مینې ته م خدای ګوه خیرانه مینه ډېر ښه دی دا مینت او راځي دې باندې خو راځي او سامل لنډه تنګه ده تنګه ده شور دی د واده راځي ډېر ښه دی سامې لنډه تنګه ده شور دی د واده راځي تنګه ده شور دی د واده راځي او ناسته ژوند ډبه کې یو څه تېرېږي څه راځي ناست د ژوند ډبه کې یو څه تېرېږي څه راځي خپې مې وهي نر نه دی نر خو په ښکاره راځي خپې مې وهي نر نه دی نر خو په ښکاره راځي خپې مې وهي نر نه دی نر خو په ښکاره راځي په ښکاره راځي خیرانه څنګه یې ژوند ته دی واره راځي ښه ډېر ښه دی ښه حیرانه څنګه یې ژوند ته دی واره راځي او د لنډ بهر به ته ځي او څو نور شعرونه مو چې مونږ باندې دیورانه وي ژوند چې بې جانانه وي مونږ باندې دیورانه وي ژوند چې بې جانانه وي مونږ باندې دیورانه وي ژوند چې بې جانانه وي ښکلي ټول دوه مخې دي ښکلي ټول دوه مخې دي ښکلي بې ایمانه وي ډېر ښه دی یار ښکلي ټول دوه مخې دي ښکلي بې ایمانه دي ښکلي بې ایمانه وي او دلته خیران څه کوي خو ناز پتر عمرانه وي مهرباني وي او خبر شومه چې سترګه د سبا ووته نه چا پسې د کور
کلي په غلا ووته او زما د دومره وفاګانو تکمیل ستا بېروخي زما د ټولو احساناتو صله دا ووته او که روانېږي نو زه پوه یم چې قیامت جوړېږي زما د تش تتلو د ټکي سره سا ووته او په سوچ ته خورو یې مجبور کړم په هغه ځای کې چې په رضا د لمدې زلفې د کنګه ووته او هغې وویل خیرانه ستا مینه په اور پسې شه د معتبر پلار جنازه مې د خیا ووته او نور شیونه چې پاڼې پاڼې هم میرات در سره نشته یو تصویر مې هم د ذات در سره نشته او هسې سر چې راښکاره کړي یاره ماته دومره وخت هم ملاقات راښکاره کړي یاره ماته دومره وخت هم ملاقات در سره نشته سولیدلې قافیې او ردیفونه سولیدلې قافیې او ردیفونه چېرته نوي خیالات در سره نشته او د تسبو لړکې پترې کور ته راکاږي شیخه نور څه کرامات در سره نشته ډېر ښه دی یار او بس خو زهر دی د خولې راسسېږي څو خبرې قند او شات در سره نشته او په بېللي زړه به څه کټي خیرانه ځکه غم هم د بیلات در سره نشته ډېر ښه دی مهرباني د ریاضۍ د ناخل شوي سوال جواب دی بې د یاره ژوندون څه دی خو عذاب دی ډېر ښه دی او په دیدن موړ شوم چې زه اوس خولګی راکړه په مړه خېټه خواږه خوړل ثواب دی ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه یاره ډېر ښه دی یار دیدن موړ شوم چې زه اوس خولګی راکړه په مړه خېټه خواږه خوړل ثواب دی او ستا د زلفو د سپرلي هوا پې لګي باغ د زړه مې ښه سرسبز دی ښه شاداب دی او ستا په غم کې خیران زیړ زبېښلې ګرځي کلي وایي په نشو خراب تراب ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه حیرانه چې دومره خواږه خواږه شعرونه دې راته وي یار مهرباني جي ډېره زیاته مننه خوشحاله شې ستاسو د تګم جي جو جهان منل ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو اسماعیل حیران په پړانګ غار کې واورېدو او د هغه شعرونه ماله ډېر زیات خوند راکوي دا سړی ډېر عجیبه شانته کې شعر لیکي زه وړاندې هم راغلی وم چې کله په مشاعرو کې میلاو شو نو دی واورم بیا مې دلته واورېد څو وارې نو د ده شعر ماله خوند راکوو نو ځکه راغلم پړانګ غار ته او دغه خپرونه مې ترې ریکارډ کړله دغه به راجوړوم له تاسو ملګرو سره به شریکوم او زمونږ تل دغه کوشش وي چې په داسې ملګرو پسې وګرځو د هغوی د شعرونه ریکارډ کړو بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړو چې هر چېرته الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان وای شعرونه راته ووایه هغه تېر پروګرام ترانو مې زه کولی شم څه سامې کلمې مې ویرخته والله بس بلال جان نور نشم ورګه چې 10 منټه خو جوړ شي کنه یاره جز زه پکې دونې ختمه ما چې پینځه شو منټه وړي والله کې څوک ګوري بیا پاتې کېدې نشم چپ د دومره جبر وړاندې انا من نه تسلیمېده د یار د کبر وړاندې او اوس خپېمانتیا سوي او څه د ملامت ماله اوس خپېمانتیا سوي او څه د ملامت معنا دی پکې نه راځي نه راغی پکې جوړې نه دی راغلی نه ما هوي دې کې پکې جوړ راغی بیا د سر نه ووایه ته دا پکې راولې جیب بیا نه دی پکې نه دی راغلی